ډېر بدې ښکارئ ډېر بدې ښکارئ تر دې خاورې شی دا چل وختې ستا په نصیب شوه السلام علیکم ته کښېنه د سړي بچه شه کښېنه 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 الله تعالی دې تا نس نابود نه کړي گپ لگئی یار گپ شپی دے. السلام علیکم ولی الله څنګه ښه وعلیکم سلام څنګه ډېر بر شلغمه ده تا ځان نشه جوړ کړي تاسو کونډه د کوم ځای نه سټارټ کړې او په کوم ځای پای ته ورسوله ولی الله کونډم د ډېره ښه ځای نه سټارټ کړی او په ډېر ښه صحیح ځای کې مې بنده کړه قربان دې شم نو دا اوس چېرته ولاړې وې دا خو ښه ځای نه دی نه اوس راغلي وو پاکستان ته راغلي وو په تقریبا نن درېیمه ورځ ده چې راغلي وو پاکستان له تاسو د یو بل سره په موبایل ګنټو خبرې کړې وې نه 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 مونږ په چې کله کونډه سازه شو ولی بیا موبایل خبرې ولی کله چې کونډه سازه شوه که نه نو پاکستان کې چې به تقریبا د سره شپې به داسې 10 بجې شوې 11 خلک په اوده شول نو ما به یا کال وکړو یا به دې کال وکړو هلته نه غوږ کې ولګو واده به کوو مدینې ته به ځو مکې ته به ځو عمره به کوو دا خبره بچې به کله راوړئ بچې به کله راوړئ یاره بس کمینګ سون کې دی او 9 میاشتې به کېږي نه ته د جیري نه کمزورې ته د جیري نه هم کمزورې نه جیری باندې خو الله رحم وکړو او په تاسو به یوازې د قهر وکړو یا پر زمونږ وسواده وشو که نه پنځمه میاشتې راوړئ د الله بنده یې خو تقریبا د نکاح خو شل ورځې وشوې اوس زرې راوړه ته تکړه نه یې زرې لکه دا خو د الله بنده نور خو دا خو د ما خو یاره ولی زر کوشش پکو ولی الله دا د ډبل ټیپ وکړه ګلابز ورته ولګوه ګلابز به ورته لګو چې سکور زر ووړي چې سکور ښه شخ کې ووړي ګلابز به ورته لګو یس ګلابز ورته ولګوه څنګه ولی الله نور وخت سات ته ختې والله شکر د الله نه راضي د الله فضل او کرم دی د الله والله ته عمره راغلی وې ډېر خوشاله شو چې الله پاک پتا باندې ممروک الله د خپل کور خولو پېښ وي ګینه ډېر ښه خلک وي او الله نه راغواړي پېښ وي که نه خو ته د نیت نه صفای د نیت نه سپینې نو الله ته خپل کور ته راوغوښتې او چې څه دعاګانې دې کړي الله دې قبولې کړي سره زمونږ امین کې الله تعالی مو والی اورېدو ټول عمر همدغسې خوشحاله او آباد لرغه څنګه چې خوشحاله او آباد یې الله دې همدغه شان خوشحاله لره الله دې ستاسو جوړه هم داسې خوشحاله لري الله مو په اتفاق او په اتحاد لره زیاتره ټیک ټاکرانې جینکۍ ګورم چې واده بیا وروسته خو خدای پاک مو په اتفاق لره یو بل ته ریسپیکټ کوئ یو بل ته احترام کوئ صحیح ده بالکل جی بالکل او د یو بل خبر اورئ جنۍ د ځان لغین نه جوړیږي ته د ځان لغین نه جوړیږي د یو بل ته ټیټه وی یاره ولی الله تعالی خو پته ده چې دا ښځې ډېرې تیز دي یقین وکړه یو چغه راوباسي نو بیا هم خوله بند دی نو بس څه نشو ویلی بس دغه یو دمکي راکېږي تا کړې ده یاره زه یې کړی یم څه مطلب چې زه یې کړی یم بې شوې یار بیا خوا به پرېښي ښه سړیانو غړغړ برید وایي اوس پرېښي دې کونیانو غړغړ برید وایي زه هم چې دا خپل مې په دینوسې راویستلی وی زه چې وینم بېدره سړي به چېرې وایي زه یې کړی یم خبره وره ولي برید مې پرېښي وو که نه خو چې کله راپستا خبره کړې وه که نه په خدای اوس هغه برید هم د یارې نه شم تاولی مې والله که ولي ولیدم که نه نو په دې پاریو کې مې داسې ګرځي چې حیا مې یخلي والله اوس مینو چېرته لاړه ما ته غوږ کېږده مینو خدای رسول ته ګوري جیري نه مخکې شه یو اولاد پیدا کړي والله نو څه وکړم د الله کار دی نو اوس الله کار ستاسو ده که نه دا برید خو به یې داسې کول که نه داسې به یې کول دا اوس څه شی دلته خو به تاسو ته اوس پته لګي پرې مې غوښتل مړه هغه چې ستا ولی او جیری ستاسو دواړو هغه لایف چې وکړو دې مدینه کې موږ ناستو که نه چې سکرین ریکارډینګ مخې له راغې څنګه سکرین ریکارډینګ مخې ده ویل چې لکه ستا ذکر شروع شو چې جیری تا ته د خبره وکړم دې داسې کې که نه داسې سور کې شخپای په بله واړوه لکه تو خو چې راته پکې ورته وویل چې دا دغه په شانتې برېک دې پرېښي سړي ایسته موبایل غلی یې کېښو او سیده په کمره ووتو که نه چې ما داسې کتل ما وخاندل راشه مې دا ګپ لګئ در پسې مې مخه پکېږي سړي بیا روټۍ نه خوړه جوړه خو موخه ده مړه ولي خو موږ به تشې املې نه خورو
او تاسو خپل انجوای کوئ صحیح ده قربان صحیح او خدای دې انسان دی او بړ بوړ دی او خدای دې وکړي چې 15 ورځې بعد تاسو بچی 15 ورځې املی دی راوړې ده املی خو واده کړي خلک نه خوري بې واده کړي خلک یې خوري دې مینو به دونه منچوري خوړلي ما دې خدای چې وکړه پوښتنه بڑا دومره هغه پنجو والا پاپړ خوري یقینو که پیله زه 15 والا پاپړ راوړه زه 15 والا پاپړ راوړه زه وایم چې د 50 والا او 100 والا پاپړ خورلو زه 15 والا راوړه دا څه کونه کې فابریکه لګېدلې چې د 50 او 100 والا خوري زه غریب یم کنه ولی دا د کونه کې فابریکه لګېدلې چې 150 والا خوري لکه زه خو بیا هم چې کم دی کنه لږ ډېرې دغه کومه مزدوري لږ ډېره الله دې بس خیر کوي ولی څنګه نور سالات وکیا تی ګرمي شته ده که ګرمي نشته دی ولی دغه دونه ګرمي نشته لا بي ولا دوستانو قربان مشم دلته یاره پاکستان کې ګرمي شته دی ګرمي شته دی ولی بس مونږ ځان سره سپورټ کوو ولی ولا دستانه دی دستا بگ فین ام بلی هر ټایم د ور پاکستان کې تابعدار ما چې سخت خدمتي رورجانا هر ټایم ګور میسج کې کال کې پنی مشپ بدیم کیږي ښا ګروپ کې به خبرې هم کو ته به مينو به زبې زه تابعدار یم تا قربان شي دغه غټه خبره نشته مړه ګروپ کې صرف مسکال کوا د چا ګروپ کې مينو ګروپ کې به تای ما زبې ما او دا به خبرې وکاو خط لکه دما ہے بو لکه د بو په شان ته پکې راځه خلک کوم بو ګروپ ته لاړ بو مينو دا خاوند څه غیرتی دی کنه واه یاره ډیر غټ غیرت را باندې کړي ولی خبر نه د ډیر غټ غیرت کړي په ما ځکه خلک زما خاوند دی بیا صحیح درته پرسنل کې ورته بیا ولی تاسو ته موږ سره ستا نمبر نشته کنه ته خپل نمبر راولېږه شماره راولېږه نو دا به درته خبرې وکړي ولی خلکو ته به زمونږ مثالونه بیا ورکې ها لیلا مجنون واده کړي مثالونه به دونه خلک اخلي لیلا مجنون نو ورتیر یو پیته نه خبر کنه زه خو درته وای چې شماره راولېږه چې در سره په کانټیکټ شي زکه غو درې دوستانو ګلبس خوالو دا ولی اخ ژوند درته غواړو قربان مشم خدای خپل کې خوشاله را په یو بل باندې امين ولی الله دې بیا هم خوشاله او آباد لراج تعامل دومره عزت راکو ټیم دې راکو او الله دې کلم مخرا پوا او آباد اوسې ډیر مننه قربان ثانک یو مينو جی خدای مو WhatsApp ګروپ ته راولخه